السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شهید یو ځل بیا په ټوټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره ډیر زیات زبردست اپلیکیشن راوړی دی. یعنی تاسو خپل تصویر چې کوم دی په پکسارت باندې یا داسې نور ډیر زیات اپلیکیشن دي چې په هغه باندې تاسو خپل تصویر مطلب ښکلی کولی شئ. خو نن به تاسو لپاره یو داسې میک اپ اپلیکیشن راوړی دی که په دې باندې چې تاسو خپل تصویر ایډیټ کړئ نو ستاسو تصویر به ډیر زیات زبردست راځي. تاسو ته ښکاري په دې کې بالکل په یو کلیک سره تاسو خپل تصویر چې کوم دی ډیر زیات ښکلی کولی شئ. مطلب دلته په یو باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري لاندې تاسو دغه شان مختلف نور مخونه درکلي دي چې تاسو خپل تصویر په دې باندې تاسو مختلف سترګې یا دغه شان شونډې په ښکلې کولی شئ. ټول مخ چې کوم دی تاسو د دې په مدد سره ښکلې کولی شئ. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی او د دې اپلیکیشن ټوله طریقه بالکل تاسو ته سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم چې تاسو سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم چې تاسو په کومه طریقه باندې په دې باندې ایډیټینګ شئ کولی او دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاویږي. خو د دې نه مخکې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل په ټوټک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک چې کوم د په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي. کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کومه ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته یو لینک میلاوي شي اپلیکیشن لینک. هم په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله تاسو ډاونلوډ کړئ سمپل په خپل موبایل کې دغه شان اوپن کړئ. نو په دې کې دلته سایټ تاسو له آپشن درکړي یعنی اتوماتیک تاسو په دې کې هم یو څو تصویرونه تاسو له درکلي وي هغه پکې تاسو شی راغیستی زه تاسو ته ښایم. نو دا چې څنګه تاسو دغه شان اوپن کوئ نو تاسو ته ښکاري زه تاسو ته ښایم. په دې کې دلته تاسو له دغه شان آپشن درکلی دی تاسو ته ښایم. تاسو ته ښکاري په دې ځای کې تاسو له خپل تصویران چې کوم دی یو درې به تاسو له الریډي درکلي وي. که تاسو خپل نور تصویران نه لرئ تاسو دلته دې ځای نه شی راغیستی. نو زه به دلته کلیک واخلم. کله چې دلته کلیک کړم نو ماله بل یو آپشن راکړي وایي تاسو ګیلري ته تللی غواړئ که پټ وته. نو زه په ګیلري باندې کلیک واخلم. سمپل ګیلري ته به لاړ شو. ګیلري ته بیا دلته به تاسو خپل هر یو تصویر چې کوم دی راغیستلی شئ هغه ډېر زیات زبردست ایډیټ کولی شئ. کوم یو تصویر هم چې ستاسو خوښ وي مطلب زه دلته یو راواخلم. تاسو ته ښکاري ما را تصویر راواخیستو. اوس لاندې تاسو له ډېر زیات شیونه درکلي فسټ اف آل دلته تاسو له تیم درکلي دي. نو په دې کې تاسو ته ښکاري سټیپ بای سټیپ تاسو خپل مخونه چې کوم دی دغه شان په دې کې ښکلي کولی شئ. دا دومره زیات تاسو له درکلي تاسو ته ښکاري او ډېر مطلب تاسو زما د تصویر دلته سترګو ته ګورئ. زه به دلته لاندې سترګې بدل کړم بیا تاسو ته ښکاري سترګې به زما ډېرې زیاتې بدل شي په دغه تصویر کې. تاسو ته ښکاري سترګې څومره بدل شولې په دغه تصویر کې. دغه شان سټیپ بای سټیپ تاسو ته وښیم. تاسو دا ټول چې کوم دی نو په خپل تصویر باندې دغه شان اپلای کولی شئ. خپل تصویر په ډېر زیات ښکلی کولی شئ. تاسو ته ښکاري دغه شان زه ته واپس لرې کړم. بیا که لاندې تاسو ښکاري بل یو آپشن چې کوم دی نو میجیک آپشن تاسو له درکلی که تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو له یو لاین درکلی دی. تاسو ته ښکاري دا ستاسو د تصویر ټول کلر هر څه چې کوم دی نو څومره بدلی. بل لیپ کلر چې کوم دی تاسو له بل یو آپشن درکلی یعنې تاسو دې باندې د خپلو شونډو کلر چې کوم دی نو ښکلی کولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو تصویر کې وګورئ د شونډو کلر چې کوم دی نو څومره د دې سره ښکلی کېږي. تاسو ته ښکاري داسې سټیپ بای سټیپ تاسو دا ټول چې کوم دی چې کولی شئ. او که تاسو وغواړئ چې دا رنګ کم یا زیات کړئ نو تاسو دلته یو آپشن درکلی دا سمپل تاسو داسې ښکته یا پورته داسې بوځئ نو دا به کمیږي او زیاتېږي. تاسو ته ښکاري دا زیات شو تاسو ته ښکاري اوس دا کم شو. تاسو په نارمل حالات کې هم ساتلی شئ. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی د ایډیټینګ دپاره ډېر زیات زبردست دی. بیا تاسو ته ښکاري ایئر برو آپشن چې کوم دی تاسو له دلته درکلی دی یعنی د سترګو له پاسه چې کومې وریځې وي نو هغه تاسو هم په دې باندې داسې بدلولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته بره ګورئ تاسو ته ښکاري دلته مختلف کلرونه چې کوم دی تاسو هغې له ورکولی شئ. ورسره تاسو ټول ډیزاینونه چې کوم دی هغې له دغه رقم بدلولی شئ او ډېر زیات تاسو ته ښکاري مطلب دا یو میک اپ اپلیکیشن دی. تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو نور چې کوم دی نو هم ځان نه ډاونلوډ کولی شئ او سره خپل تصویر چې کوم دی په مدد سره ډېر زیات زبردست جوړولی شئ. بل آی لاینر چې کوم دی دلته هم شته دی. تاسو ته ښکاري یعنې د سترګو نه تېر چاپېره چې کوم داسې لاینر ته وایي خلک په هغې باندې که تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري دلته مختلف دغه شان کلرونه تاسو شی ورکولی. آی شیډو چې کوم ده نو یعنې د سترګو سره چې کوم سوری وي هغه تاسو شی کولی. آی لیشز چې کوم دي باڼې چې کوم دي تاسو په دې باندې د سترګو ښکلي کولی شئ. داسې سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښکاري ډېر زیاتې آپشن چې کوم دي تاسو دلته درکلي دي او دا تاسو ټول بالکل په دغه خپل تصویر باندې اپلای کولی شئ. او که تاسو په دې باندې صرف چل یادوئ نو تاسو له په دې کې خپل دا تصویر درکلی دی تاسو هم په دې باندې شی کوئ. ورسره دلته د ویښتو کلر چې کوم دی تاسو شی بدلولی. بلش چې کوم دی تاسو یعنې دلته شی مزیدار کولی په ډیزاین کولی باندې شئ. ورسره نوز چې کوم دلته تاسو مطلب په صحیح کولی شئ په نارمل حالات کې کولی شئ. ورسره دغه شان ټیت یعنې غاښونه تاسو په دې کې صحیح کولی شئ.
آیل فری چې کوم دی تاسو په دې کې کولی شئ. دا شان سټپ بای سټپ تاسو ته ښکاري، تاسو له ډېر زیاتې اپشن چې کوم دي درکړي دا ټول تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولی شئ. نو ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. تاسو له دې په مدد سره کولی شئ چې خپل تصویران ډېر زیات زبردست دغه شان ښکلي کړئ. نو ګمر دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښي ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.